دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک یو حدیث تے، تو حدیث کے دا ساعت لفظ دے، ساعت یو سیکنڈ او منٹ تم ہوئی، وزبت یو گھنٹہ والا مثلا کہ سوک چاہتا دین او شریعت یو گھنٹہ اخی، دا قرآن نلوی دین او شریعت خو بلشترین، قرآن حکیم که سوک چاہتا یو گھنٹہ اخی یا یو گھنٹہ زدکی، دا گھنٹہ تے ما وانشت، اگر زمانہ کی گھنٹے نوے نو دے خودن کی او اوریدن کی دوارو توا اللہ پاک دا دغ یوے گھنٹے پا برکت دا سلیرشتو گھنٹو قبول شوے نفل عبادت ثواب ورکی سن لوی اجر رسول اللہ مبارک وینا دا گھنٹہ ما واغشتا حدیث کی ساعت یو سیکنڈ منٹ کم ہوئی کاغت واقع خو بیا شمیر نشتا یو ما یو آیات لست قرآن حکیم دا حفاظت او یوم یو رکوٹ غندی صورت دا قرآن حکیم تلاوت کا استاسو ختم تقریبا انپاغی شوئے دے سورہ اخلاص ہوتا دے آیت مختصر تشریح او دے صورت سب متعلق یو سو ضروری خبر عرض کول غوارا رب العالمین پدے آیت کی فرمائی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون چھ قرآن حکیم کی دا یو عظیم نصیحت تے دا اللہ دا طرفنا دین الوی نصیحت دا اللہ بل نشتا اللہ فرمائی دا ما نازل کردے او دا طالبان پہ پوئیگی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ دی جملہ کے دیر تاکیدات تھی بے شکا تحقیقاً دا کلک پختہ مضبوط خبر دا اللہ فرمائی کہ رد حفاظت پمارے لیکن دا کم کتاب دا حفاظت ذمہ داری رب العالمین واخلی اگر کہ حصوں کی زیادے کمی نقصان نشی پیدا کول دا الفاظ و ذمہ داری دا تر قیامت پوری دا دی کتاب مثل سوک نشی جوڑون دا معنی و دا مفہوم حفاظت تے کچام پا کم دور کے دا قرآن تشریح غلط اکڑے دا اغل سڑے انسان اللہ رسول کڑے دے او دا انسان ذہن تا دا حقانی علماء کو برکت اللہ صحیح مفہوم رسولے یو بادشاہ دا زمانہ کے تیر شوے دے مامون الرشید دب پخبل دور کے یو مجلس جوڑاو لکاو سی زمونگا استاسو کم جوڑ دے یو علمی مجلس پاو او دا مجلس باغ پاغ خپل شاہی دربار کے جوڑاو دیر لوی علماء ناطفانان او دا دنیا چی پا اغا زمانہ کے دا علم بکم مضبوط لوی خلقو دا باغ مجلس ترات لل بادشاہ بداغی پا خپل نگرانی کو لپکی بناستو او ناطفانان حضرات اغیب پکے ناتونوے علماء کرام کسو اغیب پکے تقریرون کول او شاعران بو اغیب پکے غفل نظمون پیش کول بادشاہ بناستو دا میلمنو ٹول میلمستیا دا بادشاہ پا ذمہوا تو چی شاہی درباری او دا بادشاہ میلمانی اسم چتے یو تقریب سرکاری دا بادشاہ نو آگے کے دیر لوی خلق جمع کیے گی او پا آخر کی با بادشاہ بیا انامون ورکول چا بخکول تقریر کردے خشتہ نظم نات بے ویلے اغیل او بادشاہ پا خپل لاس باندے بیا دا انامون تقسیم کو یوزل حد پہ معمول چے دے دغا پروگرام شورو دے بادشاہ پا آغا تخت باندے ناستے او علماء لگیا دی تقریرون کئی ناطفانان حضرات لگیا دی غفل نظمون وی وزیران ناستی لوی خلق ناستے دیکھے دا سٹیج سے کم سیکٹری دے ناظم دے اگر پچھا یو خط رو لے گا فا خط کی وطا لکلیو چیزیو میل میما او زما پدلکے دا خواہش تے چیزم پا دے دربار کی پا دے لوی اجتماع کی یو تقریرو کم فخو با زرگون خلق اجتماع دا سٹیج سے کم ناظم دے اغا مامون الرشید تاوی چی سیب یو میل مرے او پا دے اجتماع کی دا تقریر خواہش ظاہر کرے دے اگر دے رخدا طول مرم دا دے خپل علماء تقریرون اور ادلی دی راو غوڑا دا میل منن بدا اغا ورو چی دے سوا دی چی سنگ راوست پا اغا تخت شاہی تقریبو کنا دیر لوی خلق او طول علماء کرام و محدثین فقہا ناستی نو مامون الرشید تے تپوس کے میل مدہ کم دے ویسے پس پا دے لارت لم دا مجمع مولی رسی و علمی ماحول دے زلک میرا لگی اور تقریر میں پدے زلک فروت تے دے خلق ہوتا ہوئے وی پا کم موضوع با تقریر کے تو کہ تقریر کئی اغیل پاری عنوان وی زب سیب دا قرآن حکیم پا علوم تقریر
دا ثابتوم چې نن په مخ د ځمکه څومره علوم دي د دې ټولو سرچشمه او ماخذ د الله کتاب قرآن حکیم. وی دا خو ډېره ښه موضوع ده. نمبر یې ورکړ او د تقریر شروع. تاریخ لیکي ورونو داسې تقریر یې وکړ چې ټول خلک ورته حیران دي. مامون الرشید په خوله کې ګوته منډلې ده چې خدای دا ملا ده کوم ځای نه راغلی. او په مجلس کې ناست ګورې عام خلک نو څوک پکې ناست و. د علماو مخکې تقریر لږ ګران ځکه علما خو چې عالم تقریر کوي د هغه هرې نقطې ته سوچ کوي، لفظ غلط ونه وایي، خبره غلطه ونه کړي، نو ګران کاري. اوس دې ډاډه لګیا دی او داسې بهترین چې نن طب دی د دې ماخذ د قرآن حکیم دا آیاتونه دي. نن زمونږ په وطن کې دا علم دی د هغې د قرآن د دې آیت کې الله اشاره کړې ده. یو علم او د قرآن نه د هغې دلیل وایي. مجلس کې چې کوم علما دي هغه هم ورته حیران دي چې مونږ خو دا و چې یو خوارنګۍ ملا په لاره روانې دې به څه ووایي. او ورته ټول حیران دي. هغه لوی علما څوک ناست دي مجلس کې؟ امام ابو یوسف رحمت الله علیه غوندې شخصیت، امام ظفر رحمت الله علیه غوندې شخصیت، داسې د علم غرونه ناست دي، غرونه فقها مجتهدین، څوک چې د قرآن او د حدیث نه مسائل راوباسي. داسې اکابرین امت مفسرین او محدثین ناست دي، بادشاه وزیران مشیران ناست دي. هغه زمانه خو د علم زمانه وه. هغې کې یو قاضي القضات عالم، هغې کې چې کوم به د دنیا لوی قاضي او نائب قاضي او قاضیان دا به ټول فقها او مجتهدین علما به زمونږ د دې وطن په شانتې نیلوفر بختیار غوندې ډله نه ګوره، یا زمونږ د قاضیان او زمونږ دا خلک داسې به نو مضبوط د علم ګرګې دا خلک ناست دی. هغې ورته خوله کې ګوتې منډلې دي چې خدای دا سړی څوک. بادشاه هم خوشحاله شو چې تقریر یې کله خلاص کړ نو بادشاه ورته د خپلې کرسۍ نه ورپاڅېد او ځان ته یې راته راغاړه بس او ډېر لوی عزت یې وله ورکړ. پوه شو چې دا خو ډېر لوی عالم او ټول چې مجلس کې کوم علما ناست دي هغه راغلل او ستړي مشي او مبارکباد ورته پیش کوي. ته خو ډېر لوی عالم یې، ته یې د کوم ځای موږ نه کوم ځای ته پټې. بادشاه هم ورته وایي چې مېلمه یې د کوم ځای؟ وایي زه خو یو مسافر سړی په دې لاره تېرېدم. کلي وطن دې څه دی؟ وایي کلي وطن نشته. نو خامخا مونږ ته ځای دی وښایه. وایي بس سلام علیکم ځم. وایي نه څه ته پېښ. بادشاه ورته وایي چې ستا غوندې عالم زما نه بار پاته کېدل دا چېرته کېږي؟ زه به ستا نه دلته کې قاضي القضات جوړ چیف جسټس، زما د ټول سلطنت به ته مشر قاضي وزیر د نه جوړوم، مشیر د نه جوړوم، بنگله در کوم، نوکران سونه در کوم. ستا خو ما ته زما درته انتهایی ضرورت دی، د بادشاهۍ درته ضرورت دی. ستا غوندې عالم او زما نه بار پاته کېدل وایي صاحب زما او ستا نه کېږي، ما ته اجازت راکړه زه درته. بادشاه ورته کلک شو. خلک هم ورته وي د الله بنده بادشاه درته مینت کوي. خلک خو نن د یو معمولي نوکرۍ لپاره څومره چکرې لګي، څومره درخواستونه او رشوتونه. او هغه زمانه کې بادشاه مینت ورته کوي، درخواستونه ورته کوي، بنگله در کوم، هر څه چې څه ستا مناسبي هغه در کوم او مهرباني وکړه ما سره پاتې شه. خلک هم ورته وي لیونی که روغ یې څه کوې پاتې شه دې بادشاه سره. وایي صاحب زما او ستا نه کېږي. ولې نه کېږي؟ وایي ګوره ته مسلمان، ستا دا ټول رعیت ته مسلمانانو، ستا دا مشیران وزیران قاضیان ټول علما او مسلمانان دي، او زه مسلمان نه یم، زه خو د بل مذهب سره تعلق لرم. وایي ته مسلمان نه وې نه. وایي ته د کوم مذهب یې؟ وایي زه خو یهودي. و یهودی ته ګوره او د قرآن حکیم متعلق دومره خشته مزیدار تقریر ته ګوره. وایي دا مې یو حق شی پړه کې پروت دی. دا راته پته ده چې الله دا کتاب قرآن حکیم دا د دې ټولو علومو سرچشمه ده. دا داسې کتاب ده چې نن د دنیا یو علم د دې نه بار نه دی. یو حق خبره وه او ستاسو د مسلمانانو کتاب دی او ستاسو مجلسونو ما دا خبره پکې وکړه. بادشاه ورته دعوت ورکړه، هغه علماو دعوت ورکړه چې ته مهرباني وکړه چې د قرآن دومره لوی جامعیت او علوم منې ایمان پې ولې نه راوړي. وایي بس دا ما پرېږدی خپل کار. وایي نه مونږ دعوت درکوو مسلمان شه. وایي نه بس زما زړه کې یو شبهه پرته ده، یو شک پروت دی چې هغه شک مې کله وځي زه به مسلمان شم. وایي هغه شک دې ووایه. ما سره لوی لوی خلک ناست دي، که ستا د شک ازالې وکړه شک یې درته وویست خو ډېره ښه ده او که ویې نه ویست په مخه دې ښه. وایي نه د هغې شک زما تعلق د دې ملیانو سره نه دی، زما د خپل ذات او زړه سره دی. که کله مې مغه شک اوت را بشم مسلمان بشم، کنی هم دغه یهودي خیم. د مجلس نه لاړ.
کال 2-3 کاله پس بیا بادشاه هم هغه مجلس جوړ کړی او بیا په زرګو خلک دي علما ناست دي هغه تقریرونه کېږي او شاعران شعر و شاعري کوي بیا یو سړي چیټ راولی د سټیج هغه ناظم ته وایي چې زه یو مسافر یم او تقریر کول غواړم ما له موقع راکړي هغه د مامون الرشید نه اجازت وغوښت موقع یې وله ورکړه چې راغې زمانه پکې تېره وه دوی ونه پېژن چې دا هغه سړی دی هغه چې خپل تقریر شروع کړه دا مسنونه خطبه شروع کړه کم چې نبی علیہ السلام مبارک نه ثابته ده نحمده ونستعینه ونستغفره لیکن رست راضی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا الله د وحدانیت پکې گوی ده او د نبی علیہ السلام مبارک د رسالت گوی ده دیوه او د تقریر موضوع څه ده امداما چې کوم آیات اولس انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون د قرآن په حفاظت تقریر شروع شو نو مامون الرشید دا هغه سټیج د ناظم نه تپوس وکړه هلکه دا هغه بل کالنی سړی خو نه معلومیږي د قرآن په علومو چې تقریر کړی وی صاحب همغه معلومیږي همغه سړی نو وی دې نیکبخت په هغه وخت سره وی چې زه یهودي کافر او اوس خو د شهادت کلمه و داسې معلومیږي لکه چې دا سړی مسلمان تقریر اخلاص کو بیا ډېر بهترین علمي تقریر وکړه چې تقریر نه فارغ شو نو بادشاه ځان ته راترغاړه بس او رانږدې وی میلمه یو تپوس ته نه کوم تا خو څه زمانه مخکې دلته تقریر نو کړ وی صاحب کړی وی هغه پلانکې سړی به یم وی تا خو وی چې زه یهودي وی او صاحب هغه وخت کې زه یهودي وم وی اوس خو دا مسنونه خطبه وی کلمه شهادت دی وی صاحب ستا د مجلس ته تلو نه څه زمانه پس ما ته الله ایمان را نصیب کړی زه مسلمان وی ګوره ما د هغه وخت غټې عهدې درکولې چې ستا کومه خوښه وه او بنګله او مال او دولت مې درکو او ته نه مسلمانې دی او چې ما نه لاړې نو مفتو کې مسلمان شوې دا اول ورته وی صاحب زما په زړه کې یو سودا وه تا ته مې هغه وخت سره ویلي الله پاک په دې قرآن کې فرمایي چې دا قرآن ما نازل کړی دی او د دې حفاظت به زه زما زړه کې دا سودا وه چې دا تورات هم الله نازل کړی انجیل زبور او مختلف صحیفې په مختلفو پیغمبران په آدم علیه السلام شیس علیه السلام ادریس علیه السلام ابراهیم علیه السلام په دوی وړې وړې صحیفې سپارې کې تاسو وایئ دا نازلي نو ام د الله کتابونو د دې د هغې حفاظت نشته او د قرآن شته چې دا به څنګه دا مې عقل نه اغېشته وی بیا مې یو خپله تجربه وکړه وی زه خطاط یم خوشنویس زما په شان بهترین خط دا د بل چا نشته زما نه خشته خوشنویس بل څوک نشته هغه زمانه کې پریسونه خو نو وی د لاړم لاول ما خپل کتاب تورات ولیک معلومات مې کول چې د دې حفاظت شته او که نشته دا محفوظ دی که محفوظ نه دی وی امې ډېر خشته او ډېر مزېدار ولیک ډېر اعلی او د سرو زرو په اوبو مې پې نقشو نګارو محلا بالذهب خو پورا پریشن مې پکې وکړ بعضې مضمونونه مې ته وویستل څه مې د ځانه پکې وردن نه کړل څه مې مخکې کړل څه مې وروستو کړل ټول تورات مې ګډ وډ کړ چې کوم په موسی علیه السلام نازل تورات و مضمون مونږ سره امې ته ګډ وډ که څه وویستل ځانه مې پکې لیکل وکړل څه مخکې وروستو او بیا مې خشته مزېدار اعلی طریقې سره ولیکه او زمونږ د یهودیانو چې کومه لویه عبادت خانه وه هلته مې یوړه او زمونږ مولیان صاحبان چې کوم ناست وو هغې ته مې پیش کړه چې دا تورات ما لیکلی دی دا خرڅوم ته څوک یې اخلي وی هغې چې وکتل هغې دومره خوښ شو یو د یو د لاس نه اخلي بل د بل د لاس نه اخلي بل د بل د لاس نه اخلي بولي پې شروع شوه وی مې چې وګوره ګوره هسې نه څه غلطي پکې نه بیا هسې نه چې ما ته وایه چې وی صاحب ښه وکت یو طرف بل طرف پوټې غلطي پکې معلومه نه کړه مو مانګي قیمت چې زما د خولې نه ما څه پیسې غوښتې هغه یې راکړې جیب کې مې واچولې بار ته ووتم وی ما وایي چې نن خو مې د یهودیت نه توبه ځکه چې دوی خپل کتاب چې کوم په حضرت موسی علیه السلام نازل دی نه پیژني دوی سره خپل کتاب په اصلي شکل کې نشته اصل شی چې رونو چا سره او نقل یې ورسره مخامخ کړ نو بیا د نقل پته لګي که نه لګي ښکاره خبره نو دوی سره اصل کتاب یهودیانو سره نشته که دوی سره اصل کتاب وی زما دا نقل به سره اوس معلوم کړی معلومیږي دا چې عیسی یهودیانو سره هغه اصلي تورات نن نشته
کم چې په حضرت موسی علیہ السلام رب العالمین نازل کړي. وی بیا لاړم انجیل شریف مې ولیکي، هم ډېر خشته مزیدار د سرو زرو د اوبو نقشو نگار مې پې او هغې کې مې پورا اپریشن وکړه. بعضې آیتونه مې ته ویستل، بعضې مې د ځانه پکې ولیکل، څه مخکې څه وروسته. وایي د عیسایانو چې کومه لویه عبادتخانه وه، لویه ګرجه، وایي هغې ته مې یوړو. ما چې دا انجیل شریف خرڅوم که څوک اخلي، وایي هغې وکړ. وایي ما چې ښې وګوری ګوره، وایي یو یې م ګوري بل یې م ګوري، کاکا په څو خرڅی؟ وایي مو مانګي قیمت چې ما څه غوښتل بولی پې وشوه. یو وایي دا انجیل شریف زاخلم، بل وی زاخلم، بل وی زاخلم. وی پیسې مې جیب کې واچولې بار وتم. وی ما وی چې دا مذهب هم ټیک نه دی. دې خلکو سره خپل اصلي کتاب چې په عیسی علیه السلام نازل دی او سره نشته. که ورسره وي نو زما دا نقلي به اوس معلوم کړی او دا ټیک ترو. نن عیسایان څومره مضبوطې دعوې کوي او د اسلام خلاف پراپیګنډې پیسې لګول او په اربونو کربونو ډالرې لګوي او د الله د کتاب یو رکوټې غوندې چیلنج دی دوی ته. قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. ځای که نه که تاسو وایه چې د پیغمبر دا دین رښتونی نه دی او دا قرآن غلط کتاب دی، یو رکوټې صورت خو د دې مثل جوړ کړئ. که یو رکوټې ادنا صورت د سوره کوثر عمره رکوټینی صورت تاسو جوړ کو، بس دا به ښکاره خبرې چې دا قرآن به د الله کتاب نیځی. تر ننه پورې زړه شین که زړه خو د قرآن د رکوټې صورت مثل دوی نن جوړ نه کړی شو. حالانکه د قرآن چورلکه وینا ده ورته چې جګړې پرېږدی، جنګونه پرېږدی، تورې پرېږدی، مقابلې پرېږدی، راشئ رکوټې صورت جوړ کړئ. که تاسو جوړ کړی شو ممکن نه دا قرآن به ما رضانه بیا جوړ کړو. تر ننه پورې څومره د مسلمانۍ دشمني ده لیکن رکوټې صورت نشي جوړول. یو زمانه کې دا انجیلونه اوس هم څلور انجیله دي ګورئ، یو نه دی. دا بایبل کتاب مقدس چې دی ورته وایي، دې کې څلور اناجیل دي، څلور انجیلونه. حالانکه په پیغمبر په عیسی علیه السلام خو یو کتاب نازل شوی، دا څلور د کومې د دې تاریخ درته وایي. دا یو زمانه کې د دوی مرکز چې دی د دین روم دی، رومیه به یې ورته هغه زمانه کې. نو هلته کې د دوی دا انجیلونه د عیسی علیه السلام د اسمان د خطو نه پس د هغه هر شاګرد د ځان نه یو انجیل ولیکل دی او خپل پلار سره الله سره په تخت ناست دی. العیاذ بالله. نو ډېر زیات انجیلونه ولیکلی شو، د صحیح او د غلط پته پکې نه لګېده. نو د دوی چې کوم پوپان او دا مشران راهبان دوی میټینګ وکړه چې دې سره څو موږ نه پکې هغه اصلي انجیل روک دی چې هغه اصلي کم یو دی او نقلي کم یو. نو په دې میټینګ وکړه چې یو کانفرنس به وکړو، په هغې کې به یو لوی میز جوړ کړو او دا ټول انجیلونه به راغونډ کړو، په هغه میز به یې کېږدو. هغسې کانفرنس یې جوړ کړو او چې څومره عیسایانو پادریانو مشر پوپ هم پکې ناست دی. نو د اول خو عیسی علیه السلام ته خدای ته چغې والي چې ستا هغه اصلي کتاب زمونږ نه روک دی، مونږ دا ټول راغونډ کړي دي، په دې کې قرآن اندازي کوو، نو ته مونږ ته پکې هغه اصلي سوچه کتاب پرېږده او باقي رانه ختم. نو میز باندې ټول کتابونه آپسونو کېښودل او ټول پادریان ته ګیر چاپېره کېناستل او میز وقول یې شروع کړ. وی به چې کم پرېوتل ابه نقلي وي او چې کم په میز پاتې شو هغه به سوچه 1 نمبر به، دا نور به 2 نمبر. میز به یې رقو نو خامخا چې میز رقی پرک پیالې چې پرېوځي یو یو به پرېوته 4 پاتې شو. څلورم عرقېدو سره یو د میز یو ګوټ لتلی دی، بل یې په بله غاړه پروت دی، بل په بله غاړه. مشر پوپ میز د ډب ورکوي، بس نور مړه کوي. وی صاحب 4 پاتې دي، یو لق ورکو چې دا 3 ته وغورځېږي یو پاتې شي، ځکه کتاب خو یو دی. وی خدای م بې خوباته که یو لق هم ورکه 4 وړه غورځېږي، بې کتابه به ګورې بیا پاتې شو. زه اکثر طالبانو ته دا ویم، زه د کوم کتاب چې په قراندازۍ انتخاب وشي د هغې څه پته لګي چې دا اصلي دی او که دا نقلي دی. او زمونږ د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تصدقوه ولا تکذبوه، میں تصدیق کوئ کہ دا انجیل یا دا تورات دا دا اللہ سوچه کتاب دی، لکه دی د خپل خوښې مسائل وردننه کړي دي، تحریف یې پکې کړی او تکذیب یې مه کوئ، ځکه ممکن ده چې بعضې مسائل پکې درست او صحیح مې موږ ته پته نه لګي. نو دا سړی وایي مامون الرشید ته وی پیسې مې جیب کې واچولې مې چې د عیسایانو سره خپل اصلي کتاب نشته.
که اصلي ورسره وي زما دا نقلي بیا اوس پېژندلی وی بیا لاړم قرآن حکیم مې ولیکي هم یم ډېر ښایسته مزېدار ولیکي او په دې غاړو باندې مو د سرو زرو نقشو نګار او په هغې کې مې پوره اپریشن وکړو یو صورت مې مخکې که بل مې وروستو کړ څه ایتونه مې ته وویستل څه مې د ځان نه پکې ولیکل وی یو مړې د مسلمانانو لوی مدرسې چې دا قرآن حکیم مې لیکلی دا خرڅوم که څوک چې مې څنګه یوړه هلته یو عالم دی حافظ هغه وی تو ښایه هلکه ډېر ښایسته دي لیکلی دی مزېدار دومره خواري دې کړې ده پیسو خرڅې مې چې په دومره پیسو خرڅوم خو چې یو ځای وکته لکه دې کې خو د نه څه غلطي شوې ده مې چې صاحب څه غلطي ده وی چې دا صورت دوحا خو د 13مې سپارې دی مثلا ظالمه دا خو تا په 12مه سپاره کې لیکلی اوس په دې خو مسلمان پوهېږي که نه پوهېږي او بیا حافظ د قرآن حکیم یا عالم به په دې پوهېږي که نه پوهېږي وی غلی شوم چې یو غلطي خو یې رالګېره کړو وی چې بل ځای راواړم وی سړی غصه شو چې خدای دې تباه کړه زمونږ دې کتاب پورې خو دې خندا کړې ولې څه ظالمه دا صورت رحمان دې په 13مه سپاره کې لیکلی دا دې څه کړې وی غلی شو وی بل ځای راواړم وی طالبانو ته یې واخلې چې کوته کې روان نو زمونږ د طالبانو د ګوالو نه دې خدای ساته زه یو ځل مدرسې ته سهار کې لاړم نو یو سړی راغی وی د طالب زخمي و غریب پټی مټی تړلی ما ته وی یاره ستاسو د طالبان خو ډېر روان دي مې ولې وی پرون یې جګړه کوله ما خلاصې کړم وی دا زما حال دي پوزه مې ماته ده غوږونه ټول وی زه خو یې داسې کړې م هغه خلاصي کې ټکولې او ټول وجود مې ټکېدلی وی چې یاره خدای دې د طالب د والو نه ساته ما ته وی مولوي صاحب ګورې ته یې میانځ کې ناست دی دوی نه دې خدای ساته ګزاره ورسره کوه ګنې چې دوی ووایي نو وی ظالمه دا دې صورت کې خو بلا یاتونه پرېښي بل ځای راواړم خوار چې دلته خو ځانه پکې لیکل کړي وی چې طالبانو راته مټې ونغښتې ول ګویا شوم چې اوس خو دې وایي وایي مې چې صاحب دا مې قصدن کړي اوس وروڼو دا خو ښکاره خبره ده سوره فاتحه را تاسو ته یاده ده نو که څوک تاسو ته په غلطه طریقه سوره فاتحه تلاوت کړي یو آیت مخکې کړي لکه زه راته وایم داسې ده اهدنا الصراط المستقیم الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین مالک یوم الدین نو دا ما ټیک پوی که غلطه مې وویل د ترتیب په لحاظ تاسو نه تپوس کوئ غلطه مې ولې تاسو زما دا غلطه ولې معلومه کړه ځکه اصل فاتحه تاسو ته یاده ده زمونږ مسلمانانو ته اصل قرآن یاد دی په لکونو کروړونو خلکو ته لږو تم نه نو چې څوک غلط قرآن د هغه مخکې تلاوت کړي هغه یې پېژني چې دا غلط دی علماو ته پته ده حافظانو ته پته ده د مدرسې استادانو ته پته ده جینکو ته پته ده یو ځل سوات ته چا بوتله نو ما یو شاګرد دلته مدرسه ده وی زمونږ د دې ماشومانو نه امتحان واله جینکۍ وې د جینکو ماشومان داسې پټېنی یو ماشومه جینۍ راوسته ما قرآن حکیم مخې ته ونیو ما تې تپوسونه کول د نهو یا نهنیمو کالو ماشومه مې بچې څومره قرآن د یاد دی وی 18 سپارې مې یاد دي او تاسو یقین وکړئ چې دا حافظان قرآن یاد کړي روس پې دور کوي کلکۍ مضبوطۍ یې هغې لا دور نو کړی او دومره کلکه هغه 18 سپارې یاد وي چې ما به کوم ځای د تپوس کو فرفر به لګیا و نو وی ما چې وکتل چې یاره معلومیږي دا چې مسلمانانو سره خپل اصلي قرآن شته او یو مذهب والا سره خپل اصلي کتاب نشته دوی سره خپل اصلي قرآن شته معلومیږي دا چې الله رښتیا وایي چې قرآن ما نازل کړی دی د دې حفاظت زما په ذمه ډېر کاره ته موږ له قرآن شریف خلک راوړي ویې ګوره جي دی کې خدای آیات کې فرق دی لیکلو کې فرق یې ګورئ رسم الخط کې فرق یې رسم الخط کې مفهوم فقهي او صاحب مسلمانان په بخاریو کې او په بازارونو کې جلسې جلوس شروع کړي چې دا کمپنۍ دې بند شي او دې قرآن غلط چاپ کړی دی داسې ده که نه او تاسو راشئ ما سره 3 انجیله پراته دي ما ساتلي دي ځان سره په خپله لایبررۍ کې یو کې یو شان مضمون په بل ایډیشن کې بل شان مضمون په بل ایډیشن کې بل شان مضمون ما پې نښه کړې نو قرآن د الله کتاب او د دې حفاظت د چا په ذمه دي وروڼو د الله تعالی په ذمه اخیري کتاب او د ټولو کتابونو د مضامینو خلاصه ده او په دې قرآن ټول کتابونه منسوخ دي نو رب العالمین تر قیامته پورې ذمه داري اخیستې ده ځکه د دې نه پس د بل کتاب راځي او د رسول الله مبارک نه پس نه بل پیغمبر راځي اوس تاسو په پزړه کې دا شک او سوال راځي چې دا ولې محفوظ دی دا خو الله تعالی د شپې اسمان ته نه خیږي چې محفوظ یې ساتي خو د دنیا په المارو کې پراته دي که په کتبخانو کې پراته دي نور کتابونه مو دام پروت دی
رو د قرآن شریف حفاظت الله په مسلمان کوي. چاته الله د قرآن د الفاظو سره محبت پیدا کړی دی هغوی یادوي، لګیا دی حفظ کوي، الفاظ یې یادوي. جنکو تالکانو د چا د الله تعالی د هغه په زړه کې د قرآن د معنا او د مفهوم مینه پیدا کړی، هغوی لګیا دي په مدرسو کې علمونه کوي، لس کاله او شل کاله تیر کړي او هغه فنون او کتابونه او ګرامر او علوم زده کوي چې د کم سره د قرآن د معنا تعلق، قرآن په معنا زده کوي، په تفسیر. چا له الله په زړه کې داسې اچولی لکه ډاکټر صاحب او د هغه ملګري حضرت مولانا صاحب محترم کله وفات دی، په زړه کې دا اچولی چې دا د دوی دا تفسیر په کیسټو کې بند او بیا دا کیسټې په سیډیګانو کې بند او بیا دا خورې کا او مسلمانان به راځي او د هغې د وفات نه پس به د هغې درس جاري وي. نو الله د انسان په زړه کې دا چې نو د دغه مدرسو حافظانو، طالبانو، علماو، دیندارو خلقو په زړه کې الله د قرآن محبت مینه اچولې ده، په هغه وجه الله دا قرآن محفوظ ساتي، هم په دې خلق کې محفوظ ساتي. دویمه خبره وروڼو ستاسو مخکې کوم، ما چې سوره اخلاص ولوست نو ترجمه تفسیر یې نه کوم، به تاسو اورېدلي وي او یا به یې واورئ. د دې صورت متعلق یو ضروري خبره ده چونکې د دې ختم دی نو ځکه یې ستاسو مخکې کوم. دا سوره اخلاص دی. یو عالم تیر شوی دی په مصر کې، شکیب ارسلان ورته وایي، لوی مصري عالم دی، د مصر په علماو کې د هغه ډېر لوی نوم دی. وی پریشان او په دې پریشان او چې یاره دا مسلمان خو د الله نږدې بنده دی او د الله خپل بنده دی او دا عیسایان او یهودیان او دا نور خلق پردي دي، دا مسلمان ولې د کافر د لاسه دا وال او ټکول خوري؟ اوس د انسان عقل خدا وایي چې موږ په الله ایمان راوړی دی، سجدې ورته لګوو، صدقې کوو، خیراتونه کوو، تلاوت کوو، منځونه کوو، په اوړي کې روجې نیسو، په ژمي کې سهار وختي پاسو، تهجد پکې ډېر خلک کوي، مدرسې کوي، پیسې پې لګوي. نو ولې الله دا خپل مسلمان بیا د کافر د لاسه دربوي؟ اوس وګورئ تاسو په افغانستان کې وګورئ، په عراق کې وګورئ، کشمیر کې وګورئ، په نورو وطنونو کې وګورئ. وی په دې وسوسه او په دې سوچ کې پروت یم او په دې کې مې ذهن تللی دی، سوچ تللی دی چې یاره دا ولې دا مسلمان دا وال ټکول خوري. وی د شپې مې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خوب کې ولید. وی د هغه نه مې تپوس وکړ، وی هغه وی چې زما په زړه کې دا سوچ و، خو ما د رسول الله مبارک نه تپوس وکړ چې دا خلک ولې دا مسلمان نن په ذلت کې دی او د کافرو پردو د لاسه وال ټکول خوري او په جیلونو کې پراته دي. وی رسول الله مبارک راته وفرمایل چې د دوی په سوره اخلاص عمل نشته، که دوی په دې رکوټې صورت عمل وکړه په دنیا کې به ده اوچتي او دا کافر به دې په اور کې ولاړ او په دې صورت عمل نشته. دا لوی عالم پی ایچ ډي ډاکټر شکیب ارسلان دی وایي چې کله راویښ شوم وی مې چې په دې خو زمونږ عمل شته، په دې صورت چې څوک عمل ونه کړي خو مسلمان بني. ځکه دې کې لومبی آیت دی قل هو الله احد، چې الله یکتا یو دی، نو که څوک الله یو نه مني خو مسلمان بني. دویم آیت دی الله الصمد، چې دا ټوله دنیا الله ته محتاجه ده، الله چا ته محتاجه نه دی، نو که دا عقیده رچاني خو مسلمان بني. بل آیت لم یلد ولم یولد، نه الله له زوی شته او نه وله پلار شته، نو که څوک دا دې باندې عمل ونه کړي او الله له پلار یا زوی وګڼي خو مسلمان بني. په دې خو زمونږ عمل شته. بیا په سوچ کې پرېوتم، وی آخر کې مې یو آیت ته ذهن لا، یو حدیث ته ذهن لا، چې نبی علیہ السلام مبارک فرمایي تخلقوا باخلاق الله، چې اے امته فزان کې د الله خوی د الله صفت پیدا کی. لکه الله نه ډوډۍ خوري نو بس کې نه خواهشات او تاجت شته، نو دا روجه چې موږ نیسو د سهار نه ماښامه پورې دا هغه تخلق باخلاق الله دی. دا الله دا صفت فزان کې یو 15 شپږ اته ګنټې پیدا کول دي چې زه به هم سحر پېشمني نه سبا خطونه تر ماښامه پورې نو بس کم، نه به ډوډۍ خورم، نه به د خواهشاتو ته نزدېکت کوم، ځان به ساتم چې یو ورځ ځان کې د الله صفت د خپل وس مطابق پیدا کړه، ځان کې د الله صفت پیدا کړه. وی ما وی چې واقعي په دې سوره اخلاص کې چې د الله کوم صفتونه دي مونږ کې دا صفتونه نشته. لکه دې کې لومبي صفت څه دی؟ الله احد، الله یو دی، شریک ولا نشته. مونږ کې دا صفت په امت کې د وحدت صفت نشته. که زمونږ ټول امت یو شو، یو والی ځان کې پیدا کړ، نو واقعي د دنیا ټول کافر براغون کې د یو مسلمان سپلی به هم د ځمکې نه اوچته نه کړي. داسې درونو که نه؟
خو نن امریکا که په افغانستان شروع کوي مونږ وایو زیره خپل کار به کوي، بل ورځ په عراق شروع کوي مونږ وایو زمانه خپل کار به کوي، بل ورځ په شام شروع کوي مونږ وایو خپل کار به کوي، بل ورځ په ایران شروع کوي. نور مسلمانان څه وایي؟ عرب و عجم وایي خپل کار به کوي. د امریکې سره د مقابلې شته، ګزاره دې کوي که نه؟ یو وخت په وخت رانیسي، یو وخت په وخت رانیسي پرېږدي نه. که دې ټولو مسلمانانو کې اتفاق راغی او وحدت پکې راغی، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، یو شو یو عرب او عجم. ستاسو ورونو څه خیال دی؟ سره د دې چې مسلمانانو سره وسله او هغه ټکنالوژي طاقت نشته، خو که وحدت پکې راغی، یووالی او اتفاق پکې راغی. امریکا خو څه کوي چې زر امریکې هم خدای شته که د مسلمان د ملک د کوټې صوبې ته هم په بد نظر وګوري، خو افراتفري ده. څوک د امریکې په ځولی کې ناست دی، څوک د برطانیې او څوک د روس. اتفاق نشته. وره نبی علیه السلام فرمای وی مسلمان به کالجسد الواحد، دا یو وجود که غاښ خوږېږي ټول وجود دردېږي، که ګوته خوږېږي ټول پې دردېږي، که سترګه خوږېږي ټول دردېږي. دا نه چې د نور وجود به سترګې خپل کار کوه، نه ټول ورسره بې خوبی. دغه رنګ دی چې په مشرق او مغرب کې یو مسلمان دردېږي، په کار دی چې د ټولې دنیا مسلمانان په هغې ودردېږي. نو که دا وحدت او اتفاق رونو په امت کې وی، څه مو خیال دی چې امریکې یا برطانیې یا اتحادیان، ګوره هغې کې وحدت راغلی د هغې ته اتحادیان وایي. ټول یو دي، ټول ټکنالوژي ارسه او افرادي قوت او طاقت هم یو کړی دی. دا نن په مسلمانانو لوبې کوي. مونږ یو نه یو، دریابونه مونږ سره دي، لارې ټولې د مونږ په قبضه کې دي، معدنیات مونږ سره دي، تیل د مسلمان سره دي، عقل او علم او پوهه مسلمان سره ده. ګورئ دا هم یو تاریخي خبره ده. نو که دوی کې وحدت او اتفاق راغی او په الله احدون عمل راغی او د الله دا صفت یې په ځان کې پیدا کړ، زما ورونو یقین کوه که دا ټول کافر یو ځای شي، ادنا مسلمان تم نقصان ورسوي. ښه دویم الله الصمد، دا الله دویم صفت څه دی؟ صمدیت، چې ټوله دنیا الله ته محتاجه ده، ټول مخلوق، او الله چا ته محتاجه نه دی. دا صفت مسلمان له پکار دی چې په ځان کې پیدا شي، چې مسلمان ځان کې داسې طاقت پیدا کړي چې دا ټوله دنیا ته محتاجه شي او دی چا ته محتاجه نه. رونو دا صفت نن په مسلمان کې شته؟ نشته. نن چې کم اعلی تعلیمي خلک ول امریکې ته دي، دا صفت نشته. نن جس چې ته غواړې د بل ملک نه غواړې ته نشي جوړولی، نن ټیکس ته د بل ملکه غواړې، نن راکوټې تماچه د چین نه غواړې، نن راکوټې ټوپک چې ته په دشمن سره جنګ کې هغه د امریکې او د برطانیې نه غواړې. نو کومه وسله چې ته په کافر سره جنګ کې او اخلې هم د هغه کافر نه، دا زمونږ څومره بې خوندي ده. بعض خلک لا په مولیانو یو اعتراض کوي، یاره وایي خلک کم خو ختل سپومیت او ختل، او مولیان خلک 1400 کاله وروسته بوځي، خلک سپومیت او ختل، او دوی 1400 کاله وروسته خلک بوځي، خلک کم خوا لاړل. نو ما لرونو خندا راشي، زم د پاکستان انجینیر ته ګوره، سپومې ختو ته ګوره. کوم انجینیر چې د ګنډلو ستن نشي جوړولی او بکسوي د چین نه راغواړي او دا تار نشي جوړولی، دا هم بارملکې جاپاني استعمالوي، سپومې ته ختي شي. خوی بد او بانه بسیار. پاکستان ته ګوره، د پاکستان انجینیرانو ته ګوره، دا خو په 2 نمبر یادېږي او مشهور دي. خفه کېږې مه، پوی هم پکې شته، پوی به هم پکې وي، خو ماحول هغه پویو ته هم نشته چې د هغې نه فایده والی. ما یې بدنام مولیار شو. تاسو خېږئ سپومې ته کوم انجینیر روان شوی دی په جس کې او مولا د پنسۍ نه نیولی دی چې مه خېږه، هغې سپومې ته وختل، ته ورپسې نور ته وخېږه، ته ورپسې مریخ او مشتري ته وخېږه. مونږ به راشو او چې ته واپس راځې نو په غاړه کې به د ګلونو امیل واچوي چې زمونږ پاکستاني انجینیر نه د سپومې نه را روان. ټرانسفارمر پکې چې کوم بهترین او تکړه شی وي، موږ د چین نه او د جاپان نه او د نورو ملکونو نه راغواړو. دا قوم او د انجینیران او د دوی بیا سپومې ته ختل، دا په خپله بیکاره دي. ما مخکې ورځو کې واورېدل وایي د اسلامیاتو پی ایچ ډي په امریکا کې کېږي، قرآن او پی ایچ ډي د اسلامیاتو غټ جرنیل چې جرنیل جوړېږي هله به ده ته هغه خپله بیله لګي چې د امریکې ته لاړ شي. ډاکټر صاحب ناست دی، ډاکټرانو کې لوی لوی ډاکټران چې څومره دي خو دلته هم شروع شو، نو هغې ډګرو دپاره لندن ته امریکې ته ځي. غټ انجینیر چې جوړېږي کمپیوټر ساینس او فلان، دا به امریکې ته ځي، هلته نه پی ایچ ډي کوي. ولې مسلمان دومره بې خونده دی؟ د سره څه کمی دی؟ نن چې دا موږ وایو چې قرآن څه وایي، ګورې قرآن د دې نه موږ نه منې کوي، دا غلط الزام.
قرآن حکیم کې الله فرمایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، د کافر لپاره ډېر مضبوط طاقت جوړ کا. هغه یو میزایل جوړ کا مثلا چې هغه 2000 کیلومتر رینج دی، ته د 6000 جوړ. زه خدا ویم نبی علیہ السلام فرمایي د هغې د حدیث په رڼا کې ویم وی په یو غشي به 3 کسان جنت ته ځي. نن سبا میزایل غشي یو هغه کس چې څوک یې جوړ کړي په دې نیت چې په دې به د کافر سره جهاد کړي، بل هغه کس چې کومې فایر کړي، بل هغه کس چې کومې میدان د جنگ ته یوسي. نو زم کم میزایل چې کم ساینسدان جوړ کړي په دې نیت چې د کافر سره په جهاد کېږي اب هم جنت ته ځي. چې کومې میدان جنگ ته یوسي اب هم په جنت ته ځي، او چې کومې په دشمن فایر کې اب هم جنت ته ځي. نو قرآن خو تا ته وایي چې جوړ کا جنت ته پې ځي. قرآن خو وایي چې په طاقت کې ځان د هغې نه زیات کړه، هغې نه ځان مه کموه. خو چې اوس موږ بېکاره یو، پیسه را سره شته، د عربو سره لږه پیسه لږ تیل دی ورسره، لږ دولت دی، که دا د عرب او عجم ټول یو ځای شو او په شریک کې ځان یو ښه مضبوط عالمي قوت او طاقت جوړول شروع کړل، نو کولی شي که نه شي شروع کړل. نن یو پاکستان ایټم جوړ کړی او میزایل یې جوړ کړی او دی کړی دی او دی کړی. خدای به ما خو پې کله شک پیدا شي، خفه کېږې ما چا سره چې وسله وي نو دی به په هغه وسله د ځان حفاظت کوي او که دی به د هغه وسلې څوکی کوي. تاسو نه تپوس تماچه ما سره ده، زه به حفاظت کوم که زما به کوي؟ جواب را کوي زما به کوي، زه خو به نه کوم حفاظت. زمونږ په علاقه کې یو سړی هغه د شپې د ګاڼې نه راووته او مخرون نو هغه سره پوږ او په هغې ګوړه پرته، نو پولیس والا پرې راغله. نا پولیس والا چې ولید چې ده سره خو بېلیسنسه تماچه ده، نو ده زر هغه پوږ او هغه ګوړه د هغې د پاسه کړه، تماچه یې لاندې کړه. سپی وله راغی وایي څه دي سره لاس؟ وایي ګوړه ده چې وایي نه ګوړه لاندې څه دي؟ وایي پوږ دی که وی ته پوږ اوچت که چې پوږ اوچت که تماچه وه. وی دا څه شی؟ وی تماچه. وی لیسنس یې شته؟ دی ورته وایي وی لیسنس یې په دا خوله کې پروت دی خو که ما بې غیرته سره نه وي، خوله کې پروت دی خو که ما دله سره نه وي. نو زه یم دا بې غیرته دی، ما سره کم بم دی او ما سره میزایل دی او ما سره دومره وسله ده، او چې موقع راشي وی هسې نه دا راله خراب نه کي، دا راله امریکا ونه دي، دا ایټمي قوت راله برباد نه کي. نو کې پیسې د قوم د پیسې تبعی وکړه، بیړه دې په خرکه کړه، بلا اربونه او کربونه روپۍ دې په ولګول چې ته بیا هم یارېږې چې دا وسله رانه پټه نه کي. ته خو داسې مثال دی چې سره تماچه ده او غل پرې راغی او دی هغه د بالغ لاندې په المارۍ کې پټه کي، دا رانه یولسي. بې خونده زمونږ د ملک حکمران طبقه د عرب دی او که عجم دی، دا ټول بې خونده بې غیرته دي. خفه کېږی ما زه خو ورته بې خونده او بې غیرته ویم. وسله ورسره شته، د څه وسله؟ د تیلو وسله، دریاب ورسره شته او هر قسمه وسایل ورسره شته، او دی بیا هم په خپله ټکنالوژۍ باندې د امریکې ته محتاجه دی، دی لندن ته محتاجه دی. وایي د سره پوهه نشته، د سره عقل نشته، د خپل وسایل نن چې د عربو څومره پیسه راټولې په امریکا او برطانیې په بینکونو کې ښودل، پیسه د دوی دي او فایدې ته یې هغوی اخلي. قابلان خلک د دوی دي او هلته فایدې ته ما اورېدلي چې غټ انجینران او ساینسدانان نن هم په امریکا او برطانیې کې مسلمانان دي، فایده ته هغوی اخلي. دا ولې ورونو مونږ خلک 1400 کاله وروسته بوځو، خو په څه کې؟ په طاقت کې نه ګورې. اخو د قرآن وینا مې درته وکړه چې تاسو ځان په قوت او په طاقت کې له دغې کافرو نه نور هم مضبوط کړئ، په اخلاقو کې وروسته بوځو چې 1400 کاله مخکې د نبي علیه السلام او د صحابو کوم اخلاقو هغه ځان کې پیدا کړي، هغسې ایمانداري او دیانتداري ځان کې پیدا کړئ. غلا مه کوئ، دوکه مه کوئ، کرپشن مه کوئ، تګي مه کوئ، بد اخلاقي مه کوئ، بدولي مه کوئ، فحاشي مه کوئ. په دې کې 1400 کاله وروسته مونږ خلک بوځو، په طاقت کې نه. اخو د قرآن وینا ده، په هغې کې خو ثواب دی. د دشمن نه خو چې دشمن کمي، هغه پښتانه وي خر چې د خره کمي وي غوږ یې د پرېکولو، ته چې د هغه نه په طاقت کې کمې دغه واړو ډبول به خورې. نو په دې آیتونو زمونږ عمل نشته، الله الصمد صمدیت نشته. پکار دی چې نن مسلمان من حیث المجموع په ځان کې داسې طاقت پیدا کړي، داسې قوت پیدا کړي چې د دنیا دا ټول کافر مسلمان ته محتاج او مسلمان چاته محتاج نه. خرونو دریم صفت د الله، لم یلد ولم یولد. د الله د رضا دپاره به بیا نه پلار پېژنې او نه به زوی پېژنې، ځکه د الله نه پلار شته او نه زوی شته، نه بچي شته. اوس چې د الله د دین مقابله راشي او زه یم نه یاره دا بچي به مې څه کوي، دا ښځه به مې څه کوي، دا ځمکه به مې څه کوي، دا سړی جهاد نشي کولی. بیا به د بچو نه تېرېږي، د پلار نه به تېرېږي، د ځمکې نه به تېرېږي، د مال دولت نه به تېرېږي، نه به پلار پېژنې نه زوی. په جنګ بدر کې
مخکې به مبارزې کېدې، یو به کافر راوت، یو مسلمان، یو بل پسې به تورې راویستی، پهلواني به وشوه، نو هغې نه پس به هم جنګ شروع کېده. یو سړی راووته، وی هل من مبارزې، د کافرو د طرف ابوبکر صدیق رضی الله عنه وی دا څوک دی؟ وی زما د زوی اواز خو نه د عبدالرحمن. وی جو مغه دی. بس تیکې نه یې توره راویسته، ورمنډه یې کړې، وی ده را یې درله نبي او په یو جهاد کې نبي علیه السلام پسې سپکه وویل. یو صحابي راغی نبي علیه السلام ته یې الوی، د ده زوی دی، د زوی نوم یې عبدالله نه. اپې خبر شو، راغی نبي علیه السلام له، وی دا الله رسوله ګوره زوی سوچه مسلم، پلار یې منافق. وی تا زما د پلار د مرګ حکم کړی دی؟ وی نه. وی که زما د پلار د مرګ اعلان دې کړي سیف په بل چی مه وژنه، زه ځم او اوس د هغه سر پرې کوم او ستا دې زولی لی راوړو. ګوره پلار بیا نه پېژني. وی نه، ما د ستا د پلار د مرګ خبره نه ده کړې. سره د هغې لاړ، پلار یې په لاره را روان، په اس سورو، ده د مری نه ونیو او راکوز یې کړ، بابا راکوش د ګریوان نه ونیو. پلار ورته وایي عبدالله ته زما زوی نه؟ وی یم که نه. وایي زما ستا هغه مینه او ورونو تاریخ لیکي چې د دې پلار او د زوی یو بل سره څومره مینه وه، دا ګورې د بل پلار او زوی نه وه. وایي زما ستا هغه مینه. وایي بابا شته، خو تا سره مې د رسول الله مبارک نه زیاته مینه نه ده ګوره. وایي تا د هغه په حق کې د ذلیل لفظ استعمال کړی دی. پلار یې غلی شو. وایي قسم په خدای که دې پرېږدی، سر ده نه پرې کوم، دا به وایي چې زه ذلیل یم او نبي علیه السلام د عزت خاوند دی، هله به دې پرېږدم. پلار یې وایي وایي زه ذلیل یم او نبي علیه السلام د عزت خاوند دی. وایي بیا ووایه، وایي زه ذلیل او نبي علیه السلام عزتمن. وایي بیا ووایه، وایي زه ذلیل او نبي علیه السلام عزتمن. نو د ګریوان نه یې لاس پرېښوی، اوس په مخه دی. بیا به د الله دپاره نه زوی پېژنې نه به پلار پېژنې.